د امر بالمعروف وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن ورځ کاپیسا ولایت کې سترې ولسي غونډې کې چې د ولایت والي قاری احسان الله بریان، امنیت قومندان مولوي ضیاء الحق حامد، د استخباراتو رئیس قاری عابد او نورو ولایتي مسؤلینو شتون درلود، ګډون وکړ. شیخ محمد خالد حنفي غونډې ته په وینا کې ویل دا چې 20 کاله وړاندې د دغه ملت هر وګړي د اشغال مخالفت وکړ، مرګ او زندان ورته انتخاب شوی و، خو د دې ملت بچیانو د سرونو په قرباني سره نظام ترلاسه کړ، اشغال ته خاتمه ورکړه او ازادي ترلاسه کړه. دا د خوښۍ ځای دی چې نن د الله تعالی جل جلاله په نصرت سره ازادي ترلاسه او اسلامي نظام واکمن شو. برکت شهدا و برکت مجروحات و ببرکت یتیمان و اسیران و بدعای بیوه‌های مادر معصومه مادران و خواهران، خداوند کریم کشور معصومه را از تجاوزگران آزاد ساخت. هغه همداراز وویل تیر 20 کاله د فزیکي اشغال ترڅنګ فکري اشغال هم حاکم و. د منکراتو د ترویج لپاره هڅې کېدي، خو دا چې اوس د هیواد په لر او بر کې اسلامي قوانین تطبیقیږي دا د شکر ځای دی. همداراز د رسنیو مسؤلینو ته په خطاب کې وویل رسنۍ د منابعو حیثیت لري، دوی هم باید له دغې لارې د دین د خپراوي کوښښ وکړي څو له یو بل سره همکاري وکړي. رسانه‌های محترمین ما شما یا خدمت میکنند مثل علماء کرام و همچنان مثل خطبا همین دور سوشل میدیا و دیگر میدیا و رسانه است. شیخ محمد خالد الحنفي اماراتي مسؤلینو ته وویل ای مسؤلینو، موږ او تاسو هغه خلک یو چې د یوې ناستې ځای مو نه درلود، اوس چې واکمن یو دا د دې ملت د شهیدو بچیانو د قربانۍ برکت دی. پر دې ملت رحم وکړئ او د شفقت لاس یې پر سر راکښ کړئ. د غونډې دپاره موږ او تاسې ځای او جای نه درلودل، نن الله دا پارتمانونه مفت موږ او تاسو ته راکړي. دا د شهیدانو د وینو د قربانۍ برکت